اے د آدم علیہ السلام اولود توس خپل زینت لبوس واخلی د هر منځ په وخت کې او خرو کوي او شو کوي او توس اسراف مکوي بشک هغه الله تعالی اسراف کوین کین نه خوشوي. قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تبرتو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه زینت چا حرام کړی دی چې الله تعالی د خپل بندگانو د پورا رويستلای دی او لا رزق څخه پاکیزه شیان چا حرام کړی دی. ته ورته یا دا نعمتونه په دنیوي ژوند کې د هغه کسانو د پورا دی چې ایمان وروړی دی چې د دې د پورا به د قیامت پرز بخي خالص نعمت نوي همدارنګ میج آیاتونه په تفصیل سره بیانوي د هغه قوم د پورا چې پیږي. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورته یا اے پیغمبره یقینا هم دا خبره دو چې زمو رب د بے حیايي کورن حرام کړی دی هغه چې له هغه څخه ظاهر ښکاروي او هغه چې باطن پټوي او حرام کړی دو ګناه او ناحق ظلم کول او دا چې توسه د الله تعالی سره هغه شی شریکي چې د هغه په حق لا هغه الله تعالی هیڅ دلیل نوی نازل کړای او دا چې توسه په الله تعالی باندې هغه دروي غوتپای چې توسه پر نه پیژې. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. او د هر امت پورای وانټا دو نو کله چې د دې نیټه روشي دوی بنای وګړی تاخير کوي او نه بدای وګړی مخکې کیږي. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د آدم علیہ السلام اولودا کلازمن توستا هم لتوس څخه رسولون روشي چې توستا زما آیاتونه بیانوي نو هغه څوک چې پرهیزګار شو او د ځون اصلاح یې وکړه نو په دې باندې باندې څوی روي او نه په دوی غمجن کیږي. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او هغه کسان چې زموږ د آیاتونو تکذیب کړی دی او د هغه آیاتونو نه سرکشي لوی کړی ده دغه کسان د یور ملګری دي دوی په هغه یور کې همیشه وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. د هغه کس نه لوی ظالم څوک دی چې په الله تعالی باندې درویغ تپي یا د هغه د آیاتونو تکذیب کوي دغه کسان دي چې دوی ته بدلی کل شوی عمر رزق و غیره نه خپل برخه ورسیږي تر دې چې کله دوی ته زموږ استازی روشي چې دوی مړه کوي نو ورته وایي چیرته دی هغه معبودان چې توسه به د الله تعالی نه غیر بلل
غیب وویایي هغه زموږ نه ورک شول او دوی به د خپل ځانونو په خلاف گواهی وکړي بېشکه دا چې دوی کافرانو